بل الله چې مونږ له کم شی راکړی دی په هغې باندې مونږ شکر وباسو، خرج کوو او هغې باندې مونږ شکر هم وباسو. الله راله مال راکړی دی په دې باندې شکر هم وباسه، غریب مسکین له هم ورکومه. الله راله علم راکړی دی، دا علم خلکو ته ښایه، دا خرج کوه، دې کې بخل مه کوه، دا په خلکو باندې تقسیموه. داسې یو کس له به الله جل شانه بل نعمت ورکړي، دې به د الله جل شانه په لار کې خرج کوي. د اشفاق احمد لیکلی دی یو ورځ وایي مور راله پراټه پخه که په سوچه غوړو کې، وایي ما هغه پراټه وخوړله او وایي په هغې باندې هغې ډېر زیات خوند وکړو. نو ما ورته وی چې موره شته؟ راته وی چې او بله پراټه یې روړه، هغه مې وخوړه، اډرقې مې وکړو او وایي دا مې وویل چې یا الله ستا ډېر شکر دی. وایي مور راته وی چې دا دې څنګه شکر وباسل؟ وایي ما ورته یم چې مورې دغه د شکر طریقه ده، ګوره شکر په زړه سره مدا کېږي او په ژبې سره هم مدا کېږي. یو وی پریکټیکل شکر، پریکټیکل ګریډیټیوډ ورته ویل کېږي. وایي شکر خدا و چې یو پراټه تا خوړلې وه، یو پراټه خوا کې چې ستا کم غریب دی هغه له تا ورکړې وه، نو دا پریکټیکل شکر دی. قدرمندو الله چې څه راکړي دي په هغې باندې شکر ویستل پکار دي. شیخ سعدي رحمت الله علیه مشهوره واقعه ده، وایي په لار روان وم په خپو کې مې چپړې نه وې، وایي په زړه کې مې د الله نه ګیله پیدا شوه چې دا نه مشهور شخصیت یم، بخارا سمرقند، په ټولې دنیا کې زما نومونه یادېږي، خپو کې مې چپړې نشته. وایي مخامخ مې یو کس ولیدل، وایي د هغه دواړه خپې نه وې کټ وې، وایي زه فوراً په سجده پرېوتم. لاندې بیا دا لیکلي دي وایي بعض ټایم کې د شکر مقام وي مونږ هغې کې د الله نه ګیله وکړو هغه ضایع. نو قدرمندو د الله په لار کې خرج کول دا پکار دي. 4 کسان داسې دي چې هغه به بې حسابه بې کتابه جنت ته ځي، هغې سره به الله جل شانه حساب نه کوي. قیامت څانه سخته ورځ ده. وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. لور به د مور نه تختی، زوی به د پلار نه تختی، پلار به د زوی نه تختی. د هر انسان به یو خپل شان وي چې هغه به د بل نه ممتاز کړی وي، هر انسان سره به خپل فکر وي. په هغه ورځ باندې ته بې حسابه بې کتابه جنت ته لاړ شي. 4 کسان دي، هغې کې یو دی عالم، هغه عالم چې هغه په خپل علم باندې عمل کړی وي، الله جل شانه به ورته وایي چې بې حسابه بې کتابه جنت ته لاړ شي. 2م نمبر باندې شهید چې هغه د الله په لاره کې خپل ځان قربان کړی وي. د خپل ځان نه خواږه څه شته نشته که نه، او هغه د خپل ځان د الله جل شانه په لار کې قربان کړي، نو دا کس به بې حسابه بې کتابه جنت ته الله جل شانه بوځي. 3م نمبر باندې حاجي چې هغه حج کړی وي او په حج کې چا سره جنگ جګړه فساد یې نه وي کړی او په صحیح طریقې سره حج کړی وي، الله جل شانه به بې حسابه بې کتابه جنت ته داخلی. او 4م نمبر باندې سخی انسان چې د الله په لار کې ورکړه کوي، د الله په لار کې دی ورکړه کوي، ورکوي، په خپل هم خوري، په یار دوست هم خوري، په غریب هم خوري، په مالدار هم خوري. مونږ خو پکې دې ته ګورو چې دا خو مالدار دی دله صدقه نه ورکو، نه، صدقه صدقه ده. دی چې کله دننه کېږي جنت ته، دی خو بې حساب بې کتابه ځي، د دوی به خپل منځ کې اختلاف پیدا شي. یو به وایي چې زه ځمه، بل به وایي چې زه ځمه، بل به وایي چې زه ځم. الله جل شانه به جبرائیل علیه السلام ته وایي چې ورشه دی په منځ کې فیصله وکړه. جبرائیل امین چې راشي، اول به شهید به وایي چې زه ځم، زما حق کېږي. جبرائیل امین به ورته وایي چې ګوره تا د شهادت فضایل واورېدلي دي، دا تا د عالم نه واورېدلي دي، د عالم نه به دې واورېدلي وي، شهادت باندې به هغه پې کړی وي، هغې نه بعد به بیا تا جهاد کړی، بیا به شهید شوی، دا مرتبه به درته میلاو شوی. حجي به وایي چې زما حق کېږي. حجي ته به وایي چې ګوره د حج مناسک، د حج ارکان، د حج مسائل، د حج فضایل، دا خو ټول تا د علم نه زده کړي دي، علم درته ښوولي دي، ټولې طریقې درته علم ښوولي دي، نو ته خو نشې تللی، تا نه به مخکې علم سي. بیا به دې علم ته وایي ستا څه دلیل دی؟ هغه به وایي چې ټیک ته ما علم کړی دی، علم ما علم کړی دی، خو ما د سخي په پیسو او په تعاون باندې علم کړی دی، زما ضروریات د پوره کړي دي. نو وایي زما د خبره دا ده، زما دلیل دا ده چې پهله د سخي جنت ته داخل شي، بیا دې ورپسې مونږ داخل شو. نو پهله به سخي انسان دا جنت ته داخلېږي. سخي انسان دا د الله جل شانه ډیر زیات خوښ وي. سخاوت د الله جل شانه ډیر زیات خوښ دی. لس غټې نیکۍ دي په هغې کې د الله جل شانه 2 د الله جل شانه ډېرې خوښې دي. یو عاجزي
چې انسان عاجز وي، دې تکبر نه کوي، دې عاجزي کوي. او دویم سخي انسان چې په کور والے هم خوري، په ځان هم لګوي، په یار دوست هم لګوي، د الله په لار کې هم لګوي، په مدرسه کې هم لګوي، په جومات کې هم لګوي.